د کندهار د والي ویان د سپین بولدک چمن خطي په اړه پوره جزئیات ورکړل. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. په سپین بولدک چمن کې نښته د کندهار د والي ویان پاکستانیانو پیل کړه. د کندهار د والي ویان محمود اعظم له سلام وطندار سره په خبرو کې ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه کې د تېرې ورځې نښتې لومړی د پاکستاني ځواکونو له لوري پیل شوې ده. هغه که څه هم په دې نښته کې د اوښتې مرژوبلې په اړه کره شمېره نه ښایي، خو زیاتوي چې دواړو خواوو ته یو شمېر ملکیانو ته مرژوبله اوښتې ده. اعظم وایي افغان لوري ته 2 یا 3 ملکیان ټپیان شوي دي. نوموړي وایي د یاد نښتې د لامل په اړه څېړنې پیل شوي او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې یې د تکرار مخه ونیول شي او په وینا یې اوس وضعیت عادي شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ تېره ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ملیشیو د جګړې اراده نه لرله او هڅه یې کړې چې د نښتې پر مهال چاته مرژوبله وانه وړي. په دې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د اسلامي امارت یو سرحدي سرتېري د سپین بولدک چمن دروازه کې ډزې کړي او د یوه 12 کلن ماشوم په ګډون یې 2 کسان وژلي دي. د پاکستان پوځ دا پیښه نامسؤلانه بللې او د اسلامي امارت له چارواکو یې غوښتنې دي چې عامل یې ور وسپاري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي وایي د دغه ډول نښتو د دوام په دواړو د هیوادونو ترمنځ شته ستونزې نورې هم زیاتې کړي. د سیاسي چارو شنونکي سید شفیق الله سادات وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.